السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ خپل ډیجیټل پلیټ فارم او د ننني ویلوګ سره زه یم اعجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلوګ کې به زه ذکر کوم د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د اف ایکس کمیټې اجلاس شوی دی. په دې اجلاس کې شهباز شریف او علي امین ګنډاپور یو بل ته مخامخ شوي دي او د دې اجلاس ځینې خبرې لیک شوي هم دي. په دې به زه رڼا اچوم. د دې نه علاوه محمود خان اچکزی د حکومت او اپوزیشن یعنې د تحریک انصاف ترمنځ چې کوم مذاکراتي عمل جاري دی په دې باندې سوالات پورته کړي دي او په مسلم لیگ نون باندې ځینې تنقید هم هغه کړی دی، خو د دې نه علاوه حنیف عباسي د هغه جواب ورکړی دی. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د نون لیگ په صفونو کې هغه کوم لیډران دي کوم چې د تحریک انصاف سره مذاکرات کول نه غواړي بلکې دا مذاکرات کامیابېدل هم نه لیدل غواړي. د دې نه علاوه د عمران خان د جیل نه بهر راوتل د دې نظام لپاره څه معنی لري، د هغې اثرات پسې امپیکټ پسې دغه رنګه د بلاول بټو زرداري د واده خبره هم کیږي چې د کال 2025 کې د بلاول بټو زرداري واده هم امکان لري. د دې نه علاوه ګلوبل وارمنګ په اړه یو رپورټ به هم زه شاملوم. ویل کیږي چې 1.5 درجه حرارت د دنیا چې کوم تودوخه ده درجه حرارت دی دا 15 کاله کې 1.5 درجه سنټیګریډ سیوا کېدلی شي. د دې څه تباه کن اثرات مخې ته راتللی شي دا به تاسو ګورئ په دې ویلوګ کې. کتونکو د ټولو نه اول به زه ذکر وکړم چې نن اپیکس کمیټه اجلاس شوی دی. یقینا ملک کې د امن و امان او د دهشتګردۍ چې کوم لهر دی په دې باندې ډسکشن شوی دی. په دې کې سیاسي قیادت موجود و، څلور ونه وزرای اعلی په دې کې موجود و، آرمی چیف په دې کې موجود و. میا شهباز شریف صاحب په دې کې یو خبره وکړله او دا خبره علي امین ګنډاپور په خپله بهر میډیا ټاکس کول په هغې کې د دې انکشاف وکړو چې میا شهباز شریف صاحب په ننني اجلاس کې 26 نومبر باندې اسلام آباد کې چې کوم ګولۍ چلیدلې وې د تحریک انصاف په کارکنانو باندې په هغې اړه میا شهباز شریف وایي چې په دغه شپه د سره ګولۍ نه دي چلیدلې او څوک مړه شوي نه دي. نو علي امین ګنډاپور ورته واضحه کړې ده چې په دغه شپه باندې بالکل ګولۍ چلیدلې دي، په پرامنه کارکنانو باندې ګولۍ چلیدلې دي، په یې کې تقریبا 14 شهیدان دي، 58 په دې کې ژوبل دي او 45 اوس هم میسنګ دي، لاپته دي. نو علي امین ګنډاپور وایي چې په ننني اجلاس کې دا خبره هم وزیر اعظم کړې وه چې ګولۍ نه ده چلیدلې. اول خو هغه دا وایي چې په دې اجلاس کې د دې خبرې هیڅ توک نه جوړېده ځکه چې دا د امن و امان حوالې سره. د دې نه علاوه هغه د 26 نومبر او د 9 مۍ چې کومې پیښې شوې دي په دې اړه جوډیشل کمیشن د جوړولو انډایرکټ خبره وکړله. نو کله چې هغه په خپله گفتگو کې یعنې علي امین ګنډاپور په خپله گفتگو کې د دې جوډیشل کمیشن ذکر کو نو د هغه د خولې وینا ده چې په دغه اجلاس کې اسحاق ډار رامخکې شو. هغه دا وویل چونکې د جوډیشل کمیشن یعنې د 9 مۍ او 26 نومبر په اړه چې د تحریک انصاف کومه مطالبه ده چې د دې د پلټنو لپاره دی جوډیشل کمیشن وټاکلی شي نو دا معامله آلریډي په مذاکراتو کې روانه ده، لہذا ننني اجلاس کې د دا خبره ډسکس نه کړی شي. د دې نه علاوه زبر اعظم محمود خان اچکزی یو اهم ترین بیان جاری کړی دی. هغه د حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ چې کوم مذاکراتي عمل دی په هغې باندې سوالونه پورته کړي دي. هغه دا وایي چې د حکومت سره منډیټ نشته دی، مطلب دا منډیټ د هغوی جایز نه دی، نه هغوی په کوم حیثیت سره د تحریک انصاف سره مذاکرات کی. آیا دا حکومتي کمیټې سره د فیصلې اختیار شته او کنه؟ ډیر زیات اهم سوالونه هغه پورته کړي دي. که چېرې دا خبرې پکې نه وي نو بیا مذاکرات د څه لپاره کولی شي؟ محمود خان اچکزی دا سوال پورته کړی دی. د دې نه علاوه محمود خان اچکزی د دې خبرې هم انکشاف کړی دی چې کله پرویز مشرف پاکستان کې د هغه مارشاله اډمنسټریشن چلیده نو په هغې کې شهباز شریف صاحب دا زور لګولو چې هغه د پاکستان وزیر اعظم جوړ شي. یعنې څنګه چې نن سبا د اسټابلیشمنټ په زورې بازو باندې میا شهباز شریف صاحب د ملک وزیر اعظم دی نو په هغه وخت کې یعنې د مشرف په وخت کې چا چې د نواز شریف حکومت نه سکور کړو او هغه د ملک نه په بهر تلو باندې مجبوره کړو، معاهده ورسره کړې وه، بلکې نواز شریف صاحب په خپله معاهده کړې وه. خو محمود خان اچکزی دا وایي چې د شهباز شریف دغه پلانینګ میا نواز شریف په خپله ناکام کړو او هغه یې مخې ته راپرې نښوده. دا ځل چې کوم د اسټابلیشمنټ سره د میا شهباز شریف صاحب چې کوم انډرسټینډینګ دی او وزیر اعظم جوړ شوی دی نو محمود خان اچکزی وایي چې دا ځل شهباز شریف د نواز شریف د وس نه بهر شوی دی. د هغه د خبرې دا مطلب و.
د دې خبرو په جواب کې د مسلم لیگ نون د راولپنډي چې کوم لیډر دی سابق وفاقي وزیر حنیف عباسي هغه محمود خان چکزی له جواب ورکړی دی او ویلي دي چې محمود خان چکزی ملک دښمنه ایجنډا باندې کار کوي دا روایتي الزام دی په محمود خان چکزی مونږ چې واړه لوی شو دغه الزام په هغه لګي کله ورته وایي چې د افغانستان ایجنټ دی کله د افغانانو ایجنټ دی او کله د حامد کرزي ډېر زیات الزامات په ده باندې لګي خو به هر حال هغه نن دا الزام ولګوه چې محمود خان چکزی د بارډر نه چې کومه دراندازي کیږي نو د هغه خلکو سره د همدردۍ په توګه باندې دا بیان محمود خان چکزي ورکړی دی یعنی د حکومت سره د مذاکراتو او د شهباز شریف د وزارت عظما د مشرف په ټایم کې چې کوم خواهشو دا خبرې حنیف عباسي وایي چې محمود خان چکزي د ملک دښمنۍ کې ورکړی دی او دا چې کوم دی افغانستان لخوا چې کوم دراندازي کیږي د دې په همدردۍ کې دا بیان ورکړی دی نو زه به لږ ذکر وکړم چې محمود خان چکزی چاته چې به مخکې د افغان نیشنلست حکومتونه چې کوم د هغې ایجنټ ویل کېده نن پې د مسلم لیگ نون مشران چې کوم دي هغوی د طالبانو د ایجنټ یا د هغوی ایجنډا مخ په وړاندې بوتلونکي تن بللی دی نو زه حیران دی چې د مسلم لیگ نون په د ټاپ لیډرشپ کې دامره چې کوم دی عقل نشته دی دا نه دانش نشته دی چې آیا د یو اعلی پای لیډر محمود خان چکزی غونته لیډر چا چې د تحریک انصاف چې کله کال 2014 کې درنه او احتجاجونو په هغې کې د حکومت کوله او ملګرتیا کړې وه بلکې موږ به دا ووایو چې د هغې وروستو کله چې د عمران خان ګورنمنټ په 2018 کې جوړ شو اګست 2018 کې د هغې پس چې کوم حکومتي تحریکو یا نور چې کوم احتجاجونو محمود خان چکزی د هغوی سره بالکل په کوله او زړه سره مدد کړو مرسته یې کړې وه سړکونو ته راوتې وو جلسو له راغلو کارکنان یې راغلو نن دا سچویشن جوړ شو چې حنیف عباسي غونتې یو لیډر د محمود خان چکزی غونتې یو لوی لیډر څوک چې د پښتون قام یو نماینده لیډر دی د هغه باره کې داسې غیر ضروري بیان جاری کړی دی محمود خان چکزی چې څومره بیانونه ورکړي دي که د شهباز شریف صاحب د وزارت عظما د خواهشي یا په حکومت چې کوم هغه د حکومت او د پی ټی آی چې کوم مذاکراتي عمل دی په هغې کوم محمود خان ټکونه کړي دي یا سوالیه نښه پورته کړې ده نو هغه په فیکټس اینډ فیګر باندې مبني دي هغه سره جواز دی یو قسم نو مسلم لیگ نون چې کوم جواب ورکړی دی د دې هیڅ منطق نو د دې هیڅ بیسز نو موږ دا نشو ویلی چې د محمود خان چکزی چې کوم پریس کانفرنس دی یا چې کوم میډیا ټاکس دی د هغې دا یو موزون او معقول جواب وي د دې علاوه زه به لږ راځم په مسلم لیگ نون کې داسې کسان اوس هم موجود دي چې هغوی د تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ چې کوم مذاکراتي عمل دی دا کامیابېدل لیدل نه غواړي په هغې کې خواجه آصف ټایپ خلک شامل دي خواجه آصف یو بیان ورکړو چې حکومت چې کوم مذاکرات شروع کړي دي نو زما نه پکې بالکل اړو تپوس نه دی کړی نو دغه خفګان د هغه په زړه کې موجود و نو دا بیان یې جاري کړه چې د تحریک انصاف سره د مذاکراتو په معامله کې محتاط اوسېدل پکار دی ځکه چې تحریک انصاف اول به موږ له لیفټ نه راکو او اوس ډیر بې صبرۍ سره د مذاکراتو په لور روان دي او تحریک انصاف دا غواړي چې زموږ په ذریعه یعنی د مسلم لیگ نون په ذریعه دوی اسټابلیشمنټ ته نږدې شي او هغوی سره خبره وکړي کتونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا شپه ورځ ویلوګس کې تاسو ګورئ په خبرونو کې ګورئ چې عمران خان ته مذاکراتو دعوت ورکول کېږي هغه ته افرز ورکول کېږي یقینا دا د اسټابلیشمنټ لخوا ورکول کېږي نو د خواجه آصف په دې بیان کې هیڅ حقیقت نشته دی چې ګنې تحریک انصاف محض د اسټابلیشمنټ سره د رابطو لپاره یا د خبرو لپاره مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتل غواړي هم په دې انټرویو کې خواجه آصف دا وایي چې تحریک انصاف د مذاکراتي عمل کې بالکل سنجیده په نظر نه راځي یو خو وایي چې تحریک انصاف دامره بې صبره دی د مذاکراتو لپاره چې هغوی مذاکرات کول د اسټابلیشمنټ سره رابطې قایمولو لپاره کوي بل خو هم په دغه انټرویو کې دا وایي چې تحریک انصاف بالکل دلچسپي نه لري په مذاکراتو کې یعنی په سیم انټرویو کې په یو انټرویو کې دوه متضاد بیانونه د هغه مخې ته راغلي دي یقینا چې دا د هغه فرسټریشن نشاندهي کوي فرسټریشن دا دی چې په دې مذاکراتو کې یو خو په هغه باندې تپوس نه دی شوی هغه باندې چې کوم دی هغه وایي چې مجھے پوچھا تک نہیں گیا چې بھئی دا مذاکرات کیږي او ستانه په دې کې څه مشوره اخلو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د خواجه آصف ټایپ چې کوم سیاستدانان دي هغوی په مذاکراتو کې هیڅ نه ویني ځکه چې د هغوی مفاد دا موجوده سیستم چې کوم دی فرسوده نظام چې کوم دی د دې سره وابسته دي نه په خلقه کې سیاست شته دی بس که چېرته اسټابلیشمنټ لاس ورکړه او پاسې کړه یعنې په 2018 الیکشن کې په خپله خواجه آصف دا اعتراف کړو چې سابق چیف اف د آرمي سټاف جنرال باجوه د هغه مرسته کړې او د هغه سیټې ګټلې هم دغه چې کوم دی معامله په دې
اتم فروری الیکشن کې شوې ده بایللې سیټ هغه چې کوم دی ګټلې دی او وزیر دفاع جوړ شوی دی. کتونکو عرفان صدیقی څوک چې د مسلم لیگ نون سینیټر دی او د تحریک انصاف او د حکومت چې کوم مذاکرات دي په دې کې اهم فګر دی. د مسلم لیگ نون چې کومه کمیټي ده یعنی د حکومت چې کومه کمیټي ده په هغې کې موږ دته فوکل پرسن ویلو شو، ډېر سینیر سیاستدان دی. هغه د خواجه آصف دا بیان رد کړی دی او د دې سره د لا تعلقۍ اظهار کړی دی او دی ویلي دي چې مذاکرات مخ په وړاندې بوتلل ضروري دي او غواړو چې دا کامیاب شي. زه به لږ ذکر وکړم چې د عرفان صدیقی دا بیان ډیر زیات اهمیت لري. که هغه څه بیان ورکړي نو موږ دا ویلو شو چې دا د میا نواز شریف صاحب یا د میا شهباز شریف صاحب بیان دی، ځکه چې د خواجه آصف نه زیات نږدې عرفان صدیقی صاحب دی. د مسلم لیگ نون چې کوم ټاپ ټیر دی خاص کر نواز شریف صاحب ته یا شهباز شریف صاحب ته نږدې عرفان صدیقی دی، نو هغه دا بیان ورکړی دی چې بهی د خواجه آصف دا بیان اسې ګپ شپ دی. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د عمران خان بهر راوتل ولې د مسلم لیگ نون مشران په یاره کې دي او دغه رنګ د پیپلز پارټۍ ځینې مشران په یاره کې دي. د دې وجه دا ده چې عمران خان بهر د جیل راوځي نو د دوی سیاست آلریډي فارغ شوی دی. د دوی په پاکستان کې چې کوم پولیټیکل سټیکس وو هغه ختم شوي دي. اوس صرف د اسټابلیشمنټ په مدد سره دوی مخ پر وړاندې راتللی شي. د دې نه علاوه هیڅ یو لاره نشته چې دوی په سیاست کې یو فعال کردار ادا کړي او خپل د دوی چې کومه حلقه وه کانسټیچوینسي وه پبلیک ووټس وو هغه د دوی د لاسه تللی دی او دوی دا غواړي چې دا موږ ته دوباره په څه نه څه طریقه راشي. نو دوی وی که چېرې عمران خان راووته نو چې څونه پاور هبز دي د طاقت مراکز دي په پاکستان کې هغه به بېماني پاتې شي، د هغې به هیڅ معنی پاتې نه شي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د بلاول بټو زرداري چیرمن پاکستان پیپلز پارټي د واده خبره کیږي. ویل کیږي چې کال 2025 د بلاول بټو زرداری د واده کال دی. دا پیشنګویي یو ماهر نجوم د سایما خان د هغې نوم دی. ویل کېږي چې د دې ډېر زیات پریډکشن صحیح ثابت شوي دي، اگر چې زه په دې باندې یقین نه لرم، خو د بلاول بټو زرداری څوک چې د پیپلز پارټۍ چیرمن دی او ډېر خلک د هغه د واده په اړه څه خبرې هم کوي، نو لهذا دا ټول رومرز چې کوم دي دا څونه ګنګوسي دي د واده سره به سر وخوري. موږ هم غواړو چې د بلاول بټو زرداري واده زر تر زر وشي، ځکه چې لوی سړی دی او تقریبا د 15 کاله نه سیوا د هغه عمر دی، نو واده په دې عمر کې هغه ته ډېر زیات سوټ کیږي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د شام سابق صدر بشار الاسد ته زهر ورکړی شوي دي. غیر ملکي میډیا دا وایي، د برطانیې دا میډیا دا وایي چې بشار الاسد ته تیر اتوار باندې څه تکلیف راوچت شو، تبه پرې راغله، الټی پرې راغلی. نو کله چې هغه هسپتال ته ورسولی شو د هغه مختلف ټسټونه وشو، نو په هغې کې د ذرایعو مطابق دا خبره راووتله چې څه نه څه شکل کې بشار الاسد ته زهر ورکړی شوي دي. کتونکو دا خبرونه پروپیګنډه هم کیدلی شي، ځکه چې دا ټول خبرونه د مغرب میډیا لخوا ورکولی کیږي. د دې نه مخکې اسما اسد د بشار الاسد چې کومه کورودانه ده د هغې د طلاق د غوښتلو په اړه هم مغرب میډیا کې دا قسمه خبرونه راغلو چې ګنې د هغه ښځه د ده نه طلاق غواړي. نو دا هم یو پروپیګنډه کمپین کیدلی شي، ځکه چې داسې هیڅ قسمه خبرونه مونږ د روس خبري جنسو لخوا یا نور چې کوم کریډیبل عالمي خبري ادارې دي د هغې لخوا مونږ نه دي اورېدلي. د ټولو نه په آخر کې یعنې د دې ویلاګ ټولو نه اخیری برخه چې کوم ده هغه ډېره زیاته خطرناک په ورته مونږ وایو او یو خبرداری غوندې هم دی. د اقوام متحده لخوا یو راپورټ جاری کړی شوی دی چې راتلونکي 15 کاله کې د دنیا درجه حرارت 1.5% یعنی یو نیم درجه حرارت داسې واقعېدلی شي. دا ډېر په هسې خو په ظاهري طور 1.5 درجه سنټیګریډ معمولي ښکاري، خو چې په ټوله دنیا کې 1.5% راشي نو دا یو ډېر خطرناک مظهر په توګه مخې ته راتللی شي. د دې په نتیجه کې ګلیشیرز ویلي کېدلی شي، آلریډي ویلي کېږي، تاسو وینئ سیلابونه را روان دي او د سمندر سطح سیوا کېږي، سیلابونه راځي، نور سیلابي نالۍ او خړونه راځي او نقصان کېږي، نو خوشحالي مخې ته راځي. نو یقینا دا ټول معاملات په راتلونکي 15 کاله کې نور اپتونه هم مخې ته راتللی شي، د ګلیشیرز د خویدلو په شکل کې، دغه رنګ د سیلاب د راتللو په شکل کې، نور چې کوم د ګلوبل وارمنګ سره یا د کلایمیټ چینج سره چې کوم مزمرات نښتي دي دا ټول مخې ته راتللی شي. په دې کې زما د خبرې مقصد دا دی چې زه حکومت پاکستان لا دا چې کوم دی مشوره ورکول غواړم چې تاسو د اوس نه تیاری ونیسئ
داسې نه وي چې سبا له سیلاب په سر راشي او تاسو په ایمرجنسي کې بیا پریس کانفرنس کوئ او نړۍ ته د امداد لپاره چغې وخایئ. د اوس نه تاسو تیاری ونیسئ، ځکه چې اقوام متحد دا راپورټ دی چې 1.5 درجه حرارت د دنیا سیوا کېدلی شي راتلونکي 15 کاله کې. نو پاکستان خو چونکې د ګلیشیرز په منځ کې آباد دی، نه په شمال کې د پاکستان زیاتره ګلیشیرز دي. کله چې دا ویلی شي نو د پاکستان وسطي پاکستان او چې کوم جنوبي پاکستان دی هغه د دې په اثر کې راشي، خاص کر صوبه پنجاب او بلوچستان او سند. د ټولو ناول به حکومت لا په سند کې خاص کر هغه وډیراګان، هغه ذمہداران چا چې د اوبو لاره بدله کړې ده، صرف د ځمکو بچ کولو لپاره، د خپلو فصلونو د بچ کولو لپاره د اوبو لاره یې بدله کړې ده، او هغه اوبه یعنې د سیلاب په شکل کې په عامه آبادۍ ورشي او په هغې کې ډېر خلک ډسپلیس شي، نورو ځایونو ته منتقل کړي شي. نو د دې معاملې نه د بچ کېدلو لپاره حکومت له به دا کلک اقدامات پورته کول پکار وي چې به یې که چېرې چا د اوبو قدرتي لاره، روایتي لاره بنده کړه، نو هغه به دا خلاف په قانون په حرکت کې راځي او د هغه خلاف به کاروي کولی شي او سخته سزا به ورکولی شي. کتونکو دا و د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.